د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او د ستورو مزل د خپرونې خاصو مینوالو سلامونه، مینا او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه له شریعت غږ راډیو څخه د ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اوریدونکو، نن د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 12مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 12مې برخې د نشر ورپرانځم، خو لومړی ورځم د تېرې 11مې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. خو په دې هیله یم درنو او قدرمنو اوریدونکو چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 11مه برخه کې اورېدلي چې شبلی پرې یو ځل بیا تیره غشي راووارول او ورته ویل، دا به ښه وي چې ته ډېر بې تکلفه اوسې. امروزه په خندا کې وویل، زه د شبلی خبرې تاییدوم. لږ تر لږه په دغه لومړني ملاقات کې خو که چیرې د دواړو له اړخه د ډېرې بې تکلفۍ څرګندونه ونه کړل شي نو ښه به وي. امروزه ته صحیح خبره کوې. د ډایمن زړه راغوړېده، خو امروزه هغه تم کړ او خبره یې بدله کړه. ډایمنډ بیا وویل، زه هیله من یم چې امروزه به ما ته یو ځل بیا د خبرو کولو فرصت راکړي. شبلی وویل، زه هیله من یم چې امروزه پاپه مې ما دوباره خبرو کولو ته ونه هڅوي. امروزه په خبرو کې راننوتله او ویل، اوس نو موږ باید خپل اصلي کار پیل کړو. ډایمنډ ځان سنبال کړ او ویل، زه تیار یم. خبرې به څه وي، ټول شرایط د خبرو اترو او لیکنې په واسطه تر سره شوي دي. حال دا چې د هغې خطونو لیکنه داسې شوې ده چې که چیرې څوک تر اخره پورې ولولي نو اصلي مضمون ترې ورکیږي. دواړو خواو څخه څه اشارې ورکړل شوي دي او د لیکنو په لیکلو کې هماغې خطوطو ته اشاره شوې ده. شاه جلسین امروزه په دې خاطر الرها ته استولې وه چې وتوانېږي ډایمنډ په خپله شیشه کې کیباسي. شبله یې بیا په دې خاطر ورلېږلې وه چې په جال کې نښتې ماهي بلې لورې ته ترې ځان ونه کاږي. ډایمنډ ته هم د معاملاتو په ژر پای ته رسولو کې دلچسپي وه. غوښتل چې دا خبرې ژر پای ته ورسیږي تر څو بیا د شبلې سره د محبت خبرې پیل کړي. په دې خاطر یې هرې خبرې ته د هو غږ کاوه. بیا چې کله د وینځو غلامانو د نظرانې ورکولو خبره رامنځته شوه نو ډایمنډ په شونډو د مطلب خبره راغله. ډایمنډ په شبلې باندې سترګې خښې کړې او امروزه ته یې وویل، د جوزسین څخه زما له اړخه غوښتنه وکړه چې ډایمنډ ته د تلباشر د حکومت سره سره د تلباشر د تر ټولو ښایسته هیره هم پکار ده. چالاک امروزه یې سم د لاسه وضاحت ورکړ، محترم ډایمنډه، د تلباشر په خزانه کې خو یوه ستره هیره شته. ستا اشاره د کومې هیرې په لور ده؟ ډایمنډ سم د لاسه ځان سنبال کړ. بیا یې ویل، زه په دې وخت کې د خپلې غوښتنې وضاحت نشم کولی. بېشکه چې په تلباشر کې یوه ډېره ښایسته هیره موجوده ده، خو هغه هیره چې زه یې غواړم هغه ما ته شاه په ډېره اسانۍ سره راکولی شي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 13 برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 12مې برخې ته یې له دې جملې څخه دوام ورکوو. امروزه هم دا پوښتنه په یو بل ډول وکړه، محترم ډایمنډ، ته ویلی شي چې د هغه د خوښې هیره روح لرونکې ده او که د روح نه خالي؟ ډایمنډ ورته وویل، ماهره، روانه، دوانه، خندانه
او خوشالونکې ده. دا هم یو حقیقت وو، ځکه د شبلی په څیر هیرا نه د تلباشر په خزانه کې وه او نه د تلباشر او الریحا په اوسیدونکو کې. کله به چې سترګې پرې ولګېدې نو بیا به د کاره وتلې وي. امروزه دغه هیرا په ډېر زحمت له ځانه سره ساتلې وه. داسې موقع او وختونه هم راغلي چې امروزه خپل ځان بې ابرو ته ورکړی، خو شبلی یې خوندي ساتلې ده. شبلی ته الله تعالی د ښایست ترڅنګ ناز او ادا او د غشو لیندۍ هم په برخه کړې وه. شبلی د ښایست او ځوانۍ د هغه اور لګونکي شرابو په څیر و چې په هر چا به راوورېده نو هغه به یې له ځان سره لهو کاوه. خو دا د امروزه چالاکي وه چې د ځوانۍ په دې راپورته شوي ویالې بندونه تړلي وو. یوازې شهزاده طرطوس هغه خوش قسمت انسان و چې په اوږو به یې د شبلی زلفو سیوري خپراوه. خو هغه د عشرت په علومو کې داسې ونښه چې د شبلی په څیر ښایسته پیغله هم له لاسه ورکړه او که نه دا جوړه ډېره موزونه او برابره وه. د ډایمنډ او امروزه ترمنځ خبرې په ډېره خوشحاله چاپیریال کې ترسره شوې. د خبرو په جریان کې د شبلی شتون په خپله د خبرو په ښه پرمختګ کې اساسي اغیز درلود. امروزه او ډایمنډ دومره خوشحاله و لکه ټوله نړۍ چې فتح کړې وي. امروزه به چې د ډایمنډ څخه هره غوښتنه کوله نو ډایمنډ به په هماغه بڼه منله، خو په خپله ډایمنډ د دې نه پرته بله کومه نوې غوښتنه ونه کړه چې شبلی دې د تل لپاره د هغه د خوږ لمنۍ وګرځي. امروزه پکې دا زیات کړل چې د الریحا د صوبې وروسته به د ډایمنډ او شبلی د واده مراسم په رسمي توګه ترسره کیږي چې شاه جوسلین به پکې خاص میلمه وي. په دې توګه ډایمنډ له یوه اړخه د تلباشر خپلواکه تخت ژمنه ورسره وشوه او د بله اړخه ورته د شبلی په څیر سپږمکۍ شکله پیغله د وریښمینو زلفو په سیوري کې د تل لپاره د ورکړې تضمین ورکړل شو. امروزه او شبلی بیرته ستنې شوې د کوم مقصد لپاره چې شاه جوسلین دوی الریحا ته لیږلې وي. د هغې مقصد په ترلاسه کولو کې دوی بریالۍ راغلي. ان تر دې چې په الریحا باندې د حمله کولو تاریخ هم وټاکل شو. شاه د وخت څخه د ګټې اخیستلو لپاره پوره تیاری نیولی و. د امیر عمادالدین زنګي د واړه زامن نورالدین او سیف الدین په خپل منځونو کې په کورنیو شخړو کې راښکېل شوي وو. یعنې داسې وګڼه چې هغوی یو د بل د پښو د وهلو لپاره تیار ناست وو. د الریحا او بعلبک ولکه شوي ځایونه د نورالدین زنګي په برخه رسېدلي وو. شاه جوسلین داسې انګېرله چې په دې ورځو کې به نورالدین زنګي ته الریحا په خوب کې هم نه ور په یادېږي. د همدې انګېرنې پر بنسټ د ډایمنډ سره یو زباني تړون هم وکړ. اوس نو ځواکونه د الریحا په لور د ورتللو لپاره تیار ولاړو. خو قدرت به تل د پخوانیو وختونو په څیر د مسلمانانو سره مرسته کوله. یو نه یو اسلامي سلطنت به او یا د مسلمانانو کومه توانمند کورنۍ به د دښمنانو په مقابل کې سینه تر مخه ولاړه وه. کله چې بني امیه کمزوري شول نو بني عباس د مسلمانانو لپاره تکیه وګرځېدل او کله چې هغوی کمزوري شول نو یو وخت د المایان او بیا سلجوقیان مخته راغلل. بیا د موصل څخه د عمادالدین زنګي په څیر قیادت راپورته شو. هغه نه یوازې سوي سلطنتونو ته خپل سترګې وښودې بلکې د قسطنطنیې پادشاه منینیسي هم د جنگ د میدان پرېښودو او تیښتې ته اړ ویسته او د عمادالدین زنګي نه وروسته یې زوی نورالدین زنګي ځای ونیوه. شاه جوسلین فکر کاوه چې نورالدین زنګي به په خپلو ستونزو کې داسې راښکېل شوی وي چې د الریحا په لور به هیڅ ډول توجه هم ونه کړل شي. خو د هغه دا اند غلط وخود. د نورالدین زنګي جاسوسان د هغه د پلار د وخت څخه هم چالاک او فعال وو.
هغوی به د اسمان څخه هم د لفافې په کتلو سره د هغې دننه خط لوست. نورالدین زنګي په حلب باندې د ولکې کولو وروسته د جاسوسۍ څانګه نوره هم ځواکمنه کړه. د دې څانګې جاسوسان اوس د الرها، سوریج او تلباشر نه پرته تر انطاکیه، طرابلس، یروشلم، دمشق او مصر پورې خپاره شوي وو. د نورالدین محمود زنګي جاسوسان د هغه د مشر ورور سیف الدین غازي په دربار موصل کې هم موجود وو. په دې توګه هغه ته د مخالف او موافق دواړو ډلو خبرونه په خپل وخت ترلاسه کېدل. په دې وخت کې په تلباشر او الرها کې د مشکوکو خلکو فعالیتونه هم ډیر زیات شوي. امیر نورالدین زنګي ته تر ټولو ستر ګواښ د همدې شاه جوسلین څخه موجود وو، ځکه د هغه په دغه ریاست الرها باندې یوازې څو کاله مخته د هغه پلار مادودین زنګي ولکه کړې وه. نورالدین محمود زنګي په همدې فکر کې و چې شونې ده چې شاه جوسلین به په همدې ورځو شپو کې د الرها د بیرته نولو لپاره هڅې وکړي. په دې خاطر په عاجله توګه د خپلو لښکرو یو برخه الرها ته ولېږله. خو نورالدین زنګي ته په دې وخت کې د خپل مشر ورور سیف الدین غازي له اړخه هم ګواښ متوجه و. خو د دې سره سره بیا هم د حلب څخه د خپلو لښکرو د کمښت اجازه ورنه کړه. هغه د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره په بیړه د نوي لښکرو د جوړولو کار پیل کړ. د الرها مسلمان حکمران هغه وخت په الرها کې د مشکوکو کسانو د فعالیت په اړه معلومات نه درلودل. خو نورالدین زنګي ته په دې اړه څه ناڅه معلومات ترلاسه شوي وو. امروزه شبلی او د هغوی سره راغلی راهب درې واړه په یوه کلیسا کې پټ شوي وو. امروزه او شبلی به د شپې په وخت د ډایمنډ سره د کتلو لپاره ورتللی. په ډایمنډ باندې ټول شکمن وو. ډایمنډ هملته په کلا کې اوسېده، خو د څو ورځو راهیسې خپل دغه معمول ته تغییر ورکړی وو او د کلا په ځای د ښار په محل کې ډیره شوی وو. جاسوسانو د هغه دغه کار ته د شک په سترګو کتل، خو هغوی به په دې اړه کومو پایلو ته ونه رسېدل، ځکه چې امروزه او شبلی به په بند ګاډي کې د هغه سره د کتلو لپاره د شپې ناوخته راتللی او د بیرته ستنېدو په وخت کې به هغوی دواړه په ګرچا کې د ښکته کېدو په ځای په یوې ورانې ویجاړۍ سیمې کې پیدا کېدی. په دې توګه یې د هغوی په اړه پوره معلومات نشو ترلاسه کولی، خو په دغه بند ګاډي باندې ضرور شک کاوه. بلې درنو اوریدونکو، د الرها دوه جاسوسان په خپلو کې یو ځای شول او پریکړه وکړه چې نن شپه به په پوره توګه د دې ګاډۍ پسې ځي. بیا چې د هر ځای دا ګاډۍ تم شي نو یو جاسوس به همالته ورسره تم کیږي او ګوري به چې د ګاډۍ دغه سپرلی چیرې غیبیږي، او بل جاسوس به د دغه خالی ګاډۍ په اړه پوره معلومات ترلاسه کوي چې د کوم راغلی او چیرې درېږي او مالک یې څوک دی. دا دواړه د ماښام څخه د ډایمنډ د کور ترڅنګ پټ شول، اتفاقا چې دا اخري ورځ وه چې امروزه او شبلی د الرها نه بیرته ستنېدلې. امروزه شبلی ته ویلي وو چې نن دې د ګرچا څخه د تللو لپاره خپل سامان راواخلي، ځکه د شپې به د ډایمنډ سره د کتلو وروسته د الرها څخه بیرته روانېږي. دواړه جاسوسان د ډایمنډ د کور ترڅنګ په یوه خوندي ځای کې کېناست. شپه په تېرېدو کې وه او داسې ګمان کېده چې هغه ګاډۍ به بیا را نشي. دواړه زړونه ټکېدل او د خپلې نااهلۍ او بې کفایتۍ په اړه یې افسوس کاوه. نن هغوی د خپلو ځانونو سره د سپرلۍ اسونه هم راوړي وو تر څو لږ تر لږه دا ډاګیزه کړي چې دا ګاډۍ د چا مالکیت دی، او بیا د هماغه ځایه معلومه کړي چې په دې کې به د شپې د ډایمنډ کتلو لپاره څوک راتلل. جاسوسان نږدې وو چې پوره ناهیلي شي. دا بیرته ستنېدو لپاره یې په خپلو کې مشورې پیل کړي چې په دې وخت کې د ګاډۍ اواز واورېدل شو. یو بل ته یې وویل چې زما زړه وایي چې دا هماغه ګاډۍ ده چې موږ یې په لټه کې یو. هغه بل ځواب ورکړ، الله تعالی دې په ژبه برکت کېږده، خو ګوره ابراهیمه،
نن به موږ باید د دې راز څخه پرده پورته کړو. موږ د خپلې تنبلۍ په واسطه تر اوسه پورې د دې خبرې نه پرده پورته نشوه کړلی. ابراهیم ځواب ورکړ: وروره فکر مه کوه، ما سوګند کړی چې که چیرې ما ته د هغوی سره تر پاتاله پورې تلل هم را په غاړه وي نو زه به ورسره ولاړ شم. ګوره چې اوس د دې ګاډۍ نه کوم معشوق یا معشوقه را څرګندېږي چې موږ یې دومره سرګردانه کړي یو. ګاډۍ راغله او دا رښتیا هم هماغه ګاډۍ وه. دروازې ملازم دروازه پرانیستله او کله چې ګاډۍ دننه ولاړه نو دروازه هم بنده کړل شوه. ابراهیم پرې طنزیه تبصره وکړه: نن خو دا ګاډۍ ډېره ناوخته راغله. د ابراهیم ملګري ځواب ورکړ: یا خو ګاډۍ ناوخته راغله او یا موږ د ډېره وخته د هغې انتظار کوو. په دې خاطر موږ ته د ګاډۍ راتلل ناوخته ښکاري. په همدې وخت کې د یوې بلې ګاډۍ د راتلو اواز هم احساس شو. دواړه یوې خواته شول. دا ګاډۍ پرانستې وه، په دې خاطر په هغې کې ناست کسان سم د لاسه وپېژندل شول. دا د الریحا د عیسوي اوسېدونکو مشر ډایمنډ و. د هغه حرکات او سکنات د همغه ځایه شکمن معلومېدل، خو تر اوسه هغه داسې کوم حرکت نه و کړی چې د کلا حاکم یا امیر نورالدین زنګي ته یې په اړه خبر ورکړل شي. ابراهیم د خپل ملګري څخه وپوښتل: یاره دا ډایمنډ په دې وخت کې د کومه ځای راغی؟ ملګري ورته ځواب ورکړ: د ډایمنډ د اوسېدو ځای خو یا کلا ده او یا هم په ښار کې د هغه خپل محل، بل به د کوم ځای راغلی وي؟ ملګري سرښکته کړ او ورته وویل: دا د ورځې په کلا کې څه کوي؟ ډایمنډ تاجر انسان دی، خو ما هیڅ کله په بازار یا مارکیټ کې نه دی کتلی. د دې کوچنیان چې اوسېږي په کلا یا په ښار کې؟ ملګری ورته لږ په قهره شو او ورته یې وویل: بې عقله، هغه تر اوسه پورې واده نه دی کړی، نو ښځه او اولادونه یې د کومه شول؟ ابراهیم ورته وویل: زه خو رښتیا هم بې عقله یم چې تر اوسه پورې د دې خبرې نه هم پوره معلومات نه لرم. ابراهیم او ملګری نور په خبرو کولو ستومانه شوي وو. فکر یې وکړ چې څوک یې خبرې وانه اوري. شپه ډېره تېره شوې وه او د هغوی د فکر په مطابق سهار کېدونکی و، خو لا تر اوسه هغه بنده ګاډۍ د حویلۍ تر منځ ولاړه وه. ابراهیم په ډېره پټه توګه خپل ملګري ته وویل: داسې بریښي چې نن هغه ګاډۍ د حویلۍ نه راوځي. ملګري یې ترې وپوښتل: ته څنګه پوه شوې؟ ابراهیم ورته زړه نازړه ځواب ورکړ: کیدای شي د ډایمنډ میلمانه وي او نن بیرته نستنیږي. ملګري ورته وویل: ته خو ډېر عجیبه انسان یې، موږ باید همدا معلومه کړو چې دا څه ډول میلمانه دي چې په بند ګاډۍ کې تګ راتګ کوي. ابراهیم ډېر فکر وکړ او بیا یې ورته وویل: معلومه نه ده چې ولې امیر نورالدین زنګي ته جاسوس ټاکلی یې. چوپ کېنه، تر سهاره پورې خو لا ډېر وخت دی. اسمان ته وګوره، د شپې 4مه برخه لا پاتې ده. ابراهیم ورته ځواب ورنه کړ. هغه خپلې سترګې د دروازې په لور متوجه کړې وې. د دروازې سره نږدې یو سیوری حرکت کاوه. بیا یو ناڅاپه دروازه پرانستل شوه او بنده ګاډۍ ترې په پوره تیزۍ سره بیرون راووتله. دوی دواړه هم منډه کړه او هغه ځای ته ورغلل چیرې چې آسونه تړلي وو. دا یو چونپړی وه چې نور ډېر آسونه او ګاډۍ هم پکې ولاړې وې. او خلکو ته به چې په ښار کې د آس یا د ګاډۍ د ودرېدو ځای په لاس ورنغی نو دغه چوپړۍ ته به یې راوستل او تړل به یې. ساتونکي به یې هم د څو سکو په مقابل کې ټوله شپه د دې آسونو او ګاډیو خیال ساته. ابراهیم او ملګري خپل آسونه را پرانستل او په ډېره بیړه یې وځغلول او د ګاډۍ خواته ورغلل. ابراهیم مشوره ورکړه چې د ښار د ساتونکي په مرسته کولی شو د دې ګاډۍ تلاشي واخلو.
اوکې درنو اوریدونکو، د ابراهیم ملګري ورته لږ څه په سخته لهجه کې وویل: آیا موږ خپل دښمن هوښیار کړو چې هغوی تعقیبوو؟ ابراهیم ورته په ډیر معصومیت سره وویل: زما مقصد دا دی چې لږ تر لږه خو موږ ته ډاګیزه شي چې دا څوک دي. د ابراهیم ملګري هغه لږ څه ورټه: ډیر ښه، زما سره په چوپتیا سره مخته ځه. د الرها کلا د ډیرو سترو مستحکمو دیوالونو درلودونکې وه. د دیوالونو نه مخته یو ستر خندق هم ویستل شوی و چې تل به د اوبو څخه ډک و، خو د کلا نه بیرون چې کوم ښار آباد شوی د هغې د ساتنې لپاره داسې خوندي دیوالونه نه و جوړ شوي. هسې 10-12 فوټه ستر دیوالونه جوړ شوي، خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې له منځه تللي و. په دغې دیوال شکل دیوالونو کې بېشماره دروازې وې چې تل به پرانستې وې. د کلا دار له اړخه د هرې دروازې ته 15 کسان ساتونکي ټاکل شوي وو، خو هغوی ته د دروازو د بندولو حکم نه و شوی. په همدې خاطر به دغه بنده ګاډۍ د کومې پوښتنې ګروېږنې پرته د دروازو څخه بیرون راتله او بیرته به راننوتله. ابراهیم چې کله دروازې ته ورسید نو هسې قرار کړ، خو ملګري ورته لږ په تیزه توګه وویل: اس متم کوه، مخته ورځه. ابراهیم خپل اس ورمخته کړ او ورته یې وویل: مګر اوس خو موږ د ښار بیرونه وتلي یو، تر څو به د دې ګاډۍ تر شا منډې وهو. ملګری ورته لږ څه په غوسې شو او ورته یې وویل: تر هغو چې دا ګاډۍ روانوي. ګاډۍ هم په ډیره چټکۍ سره مخته روانه وه. اوس نو نور سهار شوی و. ابراهیم او ملګري د خپلو اسونو رفتار کم کړی و تر څو د ګاډۍ نه ډیره فاصله کې اوسي. سړک هم ډیر کوچنی و، مخته یو بېشمېره ګاډۍ او نور سپاره روان و چې د الرها د ښار په لور روان و. خو دوی ټوله شپه په ویښه تېره کړې وه، خو بیا هم په خپلو اسونو باندې مستحکم ناست و. د ابراهیم ملګري د مقابل لوري یو سپور ته اشاره وکړه او ترې ویې پوښتل: وروره، دا سړک کومې لوري ته ځي؟ سپور خپل اس تم کړ او د دې دواړو ته یې په مشکوکه توګه وکتل. ورته یې ویل: تاسې د کومه ځای راغلي یاست او اوس چیرې روان یاست؟ د هغه لهجه ډیره سخته وه. د ابراهیم ملګري هم په هماغه سخته لهجه ځواب ورکړ: موږ د الرها څخه را روان یو او مسلمانان یو. د مسلمان د نامه په اورېدو هغه سپور لږ څه وویرېد. په بیړه یې وویل: دا سړک نیغ تلباشر ته ځي. او د دې خبرې سره سم یې خپل اس په ځغاسته کړ. ابراهیم په حیرانتیا سره هغه اس غلیدونکي ته کتل. د هغه ملګري هم خپل اس تم کړ او په څه فکر کې ډوب شو. له ځانه سره یې وویل: دا سپور خو داسې وتښتېد لکه څه چې خوړلي وي. ابراهیم له ځانه سره وویل: تلباشر؟ د ابراهیم ملګري هم له ځانه سره خبرې وکړې. ابراهیم په ورخطایي سره خپل ملګري ته وویل: څه په تا څه وشول؟ تلباشر؟ دا سړک تلباشر ته ځي؟ څه پوه شوې او که نه؟ هو، تلباشر ته ځي. هغه سپور خو همداسې وویل. مګر ته ولې په فکرونو کې ډوب شوې؟ ابراهیم د خپل ملګري په خبرو کې راونغښت. ملګري ورته ځواب ورکړ او ورته ویل: په تلباشر کې دویم شاه جوسلین اوسیږي او په الرها کې ډایمنډ. دواړه عیسویان دي. هغه وخت چې شاه د الرها څخه تللو نو د الرها حکمراني همدې ارمني تاجر ډایمنډ ته پرېښې وه او بیا همدې عیسوي تاجر د امیر مادودین زنګي سره سوله وکړه. د ابراهیم فکر دې لوري ته نه رسیده او ویل: د دې خبرو نه ستا مقصد څه دی؟ هغه ابراهیم ته ویل: ته اوس په دې خبرو باندې نشي پوهېدلی. ته سمدلاسه الرها ته بیرته ستون شه او د الرها کلادار ته ووایه چې هوښیار واوسي، ځکه د ډایمنډ او شاه جوسلین ترمنځ کومه پټه اړیکه شتون لري. هغه د کلا او ښار پهرې نورې هم زیاتې کړي.
د یو شمېر شاهانو او امیرانو بخت هم ډیر کار کوي. تر هغه چې امیر عمادالدین زنګي ژوندی و نو جوسلین همت نشو کولی چې د الرها د بیرته نیولو خیال هم وکړي. هملته په تلباشر کې راستو او خپل زخمونه یې څټل. الرها په دوو برخو ویشل شوی و، یوه یې ښاري برخه وه او بله یې کلا وه چې پوځ پکې اوسېده. د ښار شاوخوا کوم خاص دیوالونه نه و. یو مات شانته دیوال شتون درلود چې هغه هم په ډیرو ځایونو کې له منځه تللی و. د الرها په کلا او ښار دواړو کې عیسوي ابادۍ زیاته میشته وه. په هغه ځای د مسلمانانو د ولکې نه مخته هلته مسلمانان د نشت سره برابر وو، خو په کلا باندې د ولکې کولو وروسته هلته د 1000 کسو سپرو ترڅنګ څه نور مسلمانان هم آباد شوي وو. د ښار شاوخوا چې کوم دیوال موجود و د هغې په دروازو باندې مسلمانان ساتونکي ټاکل شوي وو، خو هغوی هسې د لیدلو کتلو نه اخوا نور څه کار نه درلود. د ښار دروازې به د شپې هم نه تړل کېدي، ځکه د ښار دیوالونه دومره ښویېدلي و چې د دروازو د بندېدو او یا نه بندېدو یې ګټه نه کوله. خو دا یوازې د امیر عمادالدین زنګي بخت و چې هیچا د الرها په لور توجه نشوای کولی. خو بیا حالات بدل شول، نه امیر عمادالدین زنګي پاتې شو او نه د موصل حاکمانو د الرها په لور کومه توجه کوله. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا به د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 12مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکي 14مه برخه کې وورو. خو په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ هم در سره په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.